محترم حاضرینو د تیر جمعو سموږ دا خبره کوو چې انسان ته الله تعالی په دنیا کې زندگی ورکړې ده خو د انسان زندگی په دنیا کې ډېره مختصره عارضی او فانی زندگی ده د انسان زندگی په دنیا کې دا د سفر زندگی ده ځکه دنیا د انسان اصلی کور نه ده بلکې دنیا د انسان د فاره وطن اقامت ده چې الله تعالی د یو مقصد د فاره انسان د دنیا کې څو ورځې راوستلی دی چې کله د انسان زندگی د سفر زندگی سی نو بیا د انسان سفر دا همیشه جاری و ساری دی که پر انسان باندې حالت د ورځې که حالت د شپې وي که پر انسان باندې حالت د غم وي که حالت د خوشحالی وي که پر انسان باندې حالت د ځوانۍ وي او که حالت د بوډاوالي وي انسان د دنیا سه سفر روان دی او هر ورځ د دنیا سه لرې کیږي او هر ورځ آخرت ته نږدې کیږي تیره جمعه کې مې درته ویلي وو چې د دې زندګۍ په آخر کې انسان ته چند منازل ګوري چې در هغې منازلو به انسان ځان رسوي د ټولو څه اولنی منزل انسان ته د انسان مرګ او قبر دی چې نه معلوم دی منزل کې به بیا د انسان څومره زندگی تیریږي او دویم منزل دستی آخرت و حساب دی چې هغې به پر انسان باندې په کم شکل باندې تیریږي او د هغې سه رستنی منزل د الله تعالی ملاقات و د الله تعالی دیدار دی چې هغې به کله د انسان نصیب کیږي نو د انسان د زندګۍ په عاقبت و په انجام کې انسان ته دا منازل ګوري او انسان به په خپل سفر کې دې منازلو باندې دریږي او پر دې منازلو به تیریږي او دې منازلو ته به ځان رسوي خو ما د دې خبرې ښکاروالی هم کړی و چې دې هر منزل کې انسان ته څه مشکلات راځي د قبر او د مرګ د منزل دپاره د انسان لوی مشکل پیدا کوونکی شی هغه د دنیا غفلت دی چې د انسان زندگی په دنیا کې په غفلت کې تیره سي چې کم سړی خپله زندگی دنیا کې غفلت کې تیره کی په لاوبالي کې تیره کی په لاپرواهي کې تیره کی نه د قبر فکر ورسره وي نه د مرګ فکر ورسره وي او نه د آخرت فکر ورسره وي نه د حساب و کتاب فکر ورسره وي نو دغه د غفلت زندگی بیا انسان ته د قبر په منزل کې د یو ډیر لوی مشکل په شکل باندې مخ ته راسي ګوره مرګ او قبر دا یو داسې حقیقت دی که سړی دا هر څومره د دماغه وباسي که ځان هر څومره په غفلت کې واچوي که ځان هر څومره لاوباله او نافو واچوي لیکن د مرګ د قبر څخه سړی یو ګړی نه هیریږي او نه د مرګ د فکر نه مرګ د قبر د فامه څخه سړی غایبیږي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی چې قبر هر ورځ 80 واره انسان ته ندا او آواز کوي ورته ای بنده انا بیت الوحدة زه د یوازیوالي کور یم انا بیت الظلمات زه د تیاریکیو کور یم انا بیت الحیة والعقارب زه د لړمانو د مارانو کور یم چې کله در ما پورې راځې یوازې مه راځه چې در ما پورې راځې بغیر د توشې څه مه راځه او چې در ما پورې راځې بغیر د دفاع څه مه راځه که چیرې ته یوازې راسې بغیر د توشې څه راسې او بغیر د دفاع څه راسې بیا به په دې منزل کې ستا زندگی په ډیرو مشکلاتو کې روانه سي